یو بوډا سړی سهار وخته له کور څخه راووت او غوښتل یې چې له سړک څخه بلې څنډې ته واوړي، نو په همدې وخت کې یو موټر په ډېرې تیزۍ سره راغلو او بوډا سړی یې وواهه. خلک پرې راټول شول او بوډا سړی یې روغتون ته ورسوه. له پاسمان او معاینې څخه وروسته ډاکټر غوښتل چې بوډا د اکسرې اخیستلو لپاره تیار کړي، خو بوډا ونه منله. ډاکټر چې هر څومره هڅه وکړه تر څو له بوډا څخه اکسرې واخلي، خو بوډا بیا هم ونه منله. ډاکټر بوډا ته وویل: بابا جانه، باید اکسرې دې واخلو تر څو وګورو چې هډوکي ته خو به دې زیان نه وي رسېدلی. بوډا ورته وویل: نه ډاکټر صاحب، زه باید ولاړ شم، په ما باندې ناوخته شوی دی. ډاکټر ورته وویل: خو بابا جانه، ستاسې صحت له هر څه مهم دی او باید چې په پوره ډول معاینه شي. بوډا ورته وویل: زه هر سهار وخته د خپل میرمنې لیدو ته ځم. زما میرمن د زړو په روغتون کې بستر ده او زه تل ورځم او د سهار چای له خپل میرمنې سره یو ځای څښم. که زه لږ نور هم ځنډ وکړم نو زما میرمن به ډېره په اندېښنې شي راته. ډاکټر ورته وویل: اندېښنه مه کوه بابا جانه، موږ ستاسې میرمنې ته خبر ورکوو چې تاسې نن ناوخته د هغې خواته ورځئ. بوډا ورته وویل: نه زوی جانه، زما میرمن د هېرولو او فراموشي ناروغي لري. که لږ ناوخته کړم نو هغه بیا ما نه پیژني او هر ساعت خپل یاداشت له لاسه ورکوي. ډاکټر ورته وویل: بابا جانه، کله چې ستاسې میرمن د یاد فراموشي ناروغي لري او تاسې هیروي او نه مو پیژني، نو ولې هر سهار د هغې خواته ورځئ او سهار چای ورسره څښئ؟ بوډا ورته وویل: هو، زه منم چې زما میرمن به ما نه پیژني او ما به هیروي، خو زه خو هغه پیژنم که نه، زه خو یې نه هیروم او ما ورسره ژمنه کړې ده چې د ژوند په هیڅ ډول حالاتو کې به یې یوازې نه پرېږدم او زه خپله دا وعده پر ځای کوم.